دا نه مخکې د بربودۍ خبرې، د قتل خبرې، د یو بل د بې عزتۍ خبرې، د هغې پوره و باقاعده خلک هوله غونډېدل، ورته چاندې هم شوي دي او ورته مختلف اعمال هم شوی دی چې هغې دغه نن موږ ته بوی ته راوستلي. او نن الحمدلله داسې وخت دی چې موږ نن په وسایل سره غږېږي، د خپل زون په ابودۍ سره غږېږي. او دغه سیمینار نن د هغې یا کاړی دو او دغسې دغه سیمینارونه په هر زوی شوي چې دا خبره موږ بار بار سره وکړي، د خپلې عقیدې حصه یې جوړه کړي. دغه دنیو چې نن مخکې دو دغې د تراکي خبره د خپلې عقیدې حصه جوړه کړې دو، ځکه مخکې دي. ورنې حقیقتي نه دا درې قسمه دي. یو ته یې په انګریزي شي اوبجیکټیو ریالټي، یعنی ته یې زه یم، دغه هغو دو ویني یې نه محسوس کوي یې، دغه اوبجیکټیو ریالټي دی. داسې حقیقت دی چې وجود لري. یو داسې حقیقت وي چې یعنی د موږ خپل څه ایکسپیرینس دی، موږ خپله تجربات څه شی دو یک سره تعلق لري. ضروري نه دو چې ته یې هغه رنګه ګاڼې، یعنی مثال کے طور پہ یو سړی دی چې په سار داړ دی، ضروري نه دو چې زه یې د دا ورسره ومنه چې ته په سار داړ دی. هغه لوړلي او ډاکټر ته او ډاکټر ورته وویل چې دغه دا ټیسټونه وکړه، ټیسټینې یې وکړل او په ټیسټینه شه دی بلکل روغ رامټ دی، خو سړي ته په سار داړ دی. دا ته یې سبجیکټیو ریالټي. زه یې نه مانه، ډاکټر یې نه ماني، خو سړی یې چې زه محسوس کاوه دا د ده سره ریلیټډ خبره دو. یو داسې حقیقت دی. او یو وي انټر سبجیکټیو ریالټي، داسې حقیقت چې وجود نه لري خو ډېر خلک په دا خبره راغونډ شي او ووایي چې دا وجود لري. وي نه، ریپې څه دو ریپې دا څه داسې شی خو نه دی چې مثال کے طور پې وې غوندې یا وې خورې یا وې څښې، خو د کومه ته چې ویرې سامان پې وخلې وینې چې هغه حکومت یا ډېرې خلک یې دغه سوچ کړی دی، په ذهن چې دا خبره راوستلې دو چې دغه شي یو قیمت دی. اس کا دکاندار ووایي چې زه نه مانم، خو څه ورسره کړی نه شي. یعنې څه داسې حقیقت خو نه دی. دغسې د ملکي نه ملک څه حقیقت نه لري، څه وجود نه لري داسې، خو ډېر خلک دا باندې یو سوچ سره پې وکړو چې یاره دا شی وجود لري، بس وجود ور پیدا شي. دغه نن نړۍ چې کومه د یودو دغه ترقي په دغه بنیاد سره کړې وي، دی دې سره روغون شول او دی دې دا سوچ وکړو چې یاره داسې حکومتونه جوړ کړي، حکومتونه بعد کیسه لوړله چې داسې کارپوریشنز کمپنۍ سره جوړې کړي چې کاروبار پې کوي، مارکیټینګ سره جوړ کړي. دغه شی باندې دی د فوکس وکړو، په امن بیا یې سره روغون شول، اجتماعیت یې سره وکړو. نو هغې نن داسې لادو چې نن دی د ډېر په موږ نه مخ شي دي. او دا شی نه دی د تاریخ نه چې کله انسان خدای پاک پیدا کړی دی، دغه نور هو ځناور هغه سترګې لري، هغه نور هو اعضا چې کوم انسان لري هغه نور هم لري. وجه څه شی دو چې دی د چر شي دي، انسانون په مخ شي دي، دغه دوی جامې جوړې شولې. پاشه دغه چې یو خو دی د کاپریشن دی د حق وسره غلاف دی سوره په اتفاق ته اتفاق اجتماعیت سره کوي. خو مسله دا جوړه شوله چې دی د خلی په یو مخصوص سیستم شه دننه اتفاق سره کوي. کچیره هغه ملکه وه او کچیره دی د په یو غاشي ګلونه نه خالی رسینه راوخستل. دغسې مثال کے طور په ځنګل شه شیرون دي، غون شیرون په یو ځونه سره ګرځي، خالی خپله فیملی یې وي، په هغه اتفاق سره کوي. د انسانونو خبره دا ده چې په یوه نظریه، په یوه سوچ، په دا سره راغونډ شي. ضروري نه ده چې دغه د فیملی کاست دی، د کوم کاست دی، یا ایون د مذهب کاست دی، نه، په دا باندې دی د اتفاق سره کولی شي او هغه اجتماعیت بیا دی د مخشه و ترقي ته بوځي. نو ورېړې نن د نیو په دغه شي باندې سره مخشه شوله او بیا مخشه داسې شوله چې دا نن نړۍ داسې دو چې ته دغه یعنی څوک یې دغه کلیم کوی نه شي چې 50 کاله بعد یا 50 کاله څه کې نن 30 کاله بعد په 2050 شو څه کېږي. نن د نیو دره مخشه او دره په تیزي سره راونه دي چې څوک یې دا کلیم کوی نه شي چې دو دره څومره مخشه ډوړی شي. پکه 1050 شي یعنی نن 1000 کاله مخشه کچا پښتره په کړی وای
چې په یو 50 کاله بعد و څه شی کېږي خو دوی د ویلی چې یا کیدای شي بادشاه مړ شي یا ضیایي روشي خو هغه فوجونه وایي هغه تیرې وایي او چک ټیټ وایي نن د نیو دره مخشې تللي دو دره په تیزي سره مخشې دریمي چې ته دغه نشي ویلی چې 50 کاله بعد و څه کېږي یا 40 یا 30 کاله ایون بعد و دا د نیو پکیم زوی ویلوړوي نو نن افسوس خبره دغه دو چې میژه یا ډېر دغه نه چرچپوتي ډېر چرچپوتي نن 200 کاله مخشې یو ماهر معیشت و د برطانیا تامس مالتوس نوم یې و تامس مالتوس نوم یې و یغه ویلي چې د تاریخ سبا کې ویلی و یغه ویل چې یاره د ابودي ډېره په سپیډ سره مخشې کېږي ډېره په سپیډ سره راونه دو داسې وخت هر غلی دی ورنې چې د پیرا د نیو ابودي 4 کروڑه وه داسې وخت هم و چې پیرا د نیو ابودي پیرا د نیو خالي 2 کروڑه وه او پاشه و ها کهتی ناروغلل سیدو غلا ختمه شوه یا د دې خوراکي څه شی نه وي په زرینه او په لاکینه خلکو ځنه مړه شول نو ده دا خبره وکړه چې دغه ابودي چې کومه زیاتی کېږي میژه په انګریزي ورته وایي جیومټریکل یعنې 2 نه 4 نه اوته د اوته نه 16 په دغه حساب سره ابودي زیاتی کېږي خو چې کوم د دوی د سروایول د پوره د دوی د ژوندي ساتلې د پوره چې کوم وسایل په چار دي کومه خوراکه په چار دو هغه خو نه زیاتی کېږي هغه خو په ارتمیټک لیول باندې زیاتی کېږي یعنې یو نه 2 نه 3 نه 4 نو دا وشي چې اولی خو د خدای پاک طرفه نو څه داسې عذاب پیرو شي چې یو سمندري نه پیرو چې کېږي یو زلزلې پیرو درېمي چې دی د ابودي کمه کو او که هغه نه وي د نیو خلکو په خپله شي جنګي نه سره کوي چې جنګ سره وکړو په دو سره کموي وي چې طریقو یې نه وي د دا فلسفه فیل شوله فیل یې ځکه شوله چې دا نن ساینس ټکنالوژي دغه ترقي وکړله چې دا خبره یې غلطه ثابته کړله دا کار رښتیا که چیرې دا خبره په 1000 کاله مخکې کړې وه یا 1200 کاله مخکې کړې وه دا خبره بالکل رښتیا په دا وه چې بالکل دغه رنګه راونه وه خو نن ساینس ټکنالوژي دغه زیاتی یعنې مخکې شوی دی چې یغې یعنې ډېر زیاتی د وسایل یې غونډ پرې راکړي دي انسانونه نن څوک ها د نشتې نه نه مري البته د غوټولي نه مریږي نن چې کوم سټټسټیک شماریات در وخلې د غوټولي نه خلک ډېر مړېږي د شوګر نه خلک ډېر مړېږي شوګر ویلې خو خوراکه ډېره کوي خواږلات ډېر خوري دغه نه خلک ډېر مړېږي د کهت نه د لوږې نه د نشتې نه څوک نه مړېږي نو دغه خبره ویلې چې ساینس ټکنالوژي ترقي وکړله دا چې کوم یعنې غنم دي غنم یې داسې انټروډیوس کړل د په جنس چې نه داسې شی وچوو پوه شولې چې هغه په کمې یبه باندې پیرا یعنې ښه فاصلې نه کوي په داسې زوی شي چې واته نه کېږي واته کېږي فاصلې نقشه دننه میوې شي دننه یا داسې شی جنیټیکل چینجز یې په شروع واستل چې کومه میوه مخکې یعنې ویې ونې که چېرې 1000 دانې کا ونې یا 15,000 دانې کوي نو دا په دغه شي باندې نن مخکې لوړلي دغه ټکنالوژي ور خپله کړله په دا شي ترقي وکړله نو په دغه حالات چې نن پښتون قوم چې تجزیه وکړي چې پښتون قوم چېرته پروت دی اولی خو د میژه عوامل دغه دي چې میژه کله ها داسې شی چې میژه ته ترقي روکولی شي هغه د نورې دنګي په کوم شي باندې ترقي کولی شي دغه نور انسانونه پکړی دی خو میژه وه په هغې باندې کوي داسې خو نه شي کېدلی چې میژه ژوند ته یو بل شی نظام جوړ کړي میژه خو هغه نظام ورسره وړي میژه د مذهب چې کوم کردار ادا کولی شولی هغه مذهب کردار تم پرې نه شولي بلکل ته نن میژه ورته ووایي چې یاره میژه خو یعنې شریعت غوړي او شریعت داسې چې ورته ووایي چې سلام پاکستان شي خو دغه نظام دی په سعودي عرب شي څرنګه نظام دی آیا میژه په سعودي عرب نه او د اندونیشیا نه په ایران نه په پاکستان په دغه کوم نه یعنې په دغه نه مثال میژه مخکې تللی په دغه نه په عقل ښه تیز وي نه د دې نه نشي مخکې میژه تو هسې د اسلام یا د مذهب هغه استعمال هم نه وکړو چې په چارو د چې کوم د جاپان مذهب دی نوی مذهب یې جوړ کړو شینټو نوم یې و شینټو پاش څه شی و چې دی دغه چې کوم خپل بادشاه و دته یو داسې حیثیت ورکړ چې دغه ډېر لوی مقام لري او په دا باندې دی دغه نوې چې کومه ټکنالوژي دی ور خپله کړله خو د مذهب ځینې چې تو ته یو شناخت در کوي په شناخت باندې ډېر مخکې تللی شي ته نو هغه شناخت په بنیاد باندې هغه جاپان و
چې وره یې چاینا درته وډبوله وره په سمندري نشي امریکا وډبوله ډېر اخرن ته چې امریکا ورچګه شوه اتم بام یې پرې وچوه بله طریقه نه وه ورسره نو څه شی و هغه مذهب شناخت یې استعمال کړ میشه د مذهب شناخت استعمالوي نه بلکې هغه شی چې میشه ته یعنی فایده نه ورکوي نن ساینس دغه چې کوم ټیپک ته کلاشنکوف ته دا چا جوړ کړی دی دا په خپله کلاشنکوف یو سړی و په رشیا کې دغه جوړ کړی دی او یې نه خدای منلی نه رسول منلی یې جوړ کړی دی هغه ټیپک میشه نن روخسته دی جهاد پې کوي خو چې بیا یې څه شی چې میشه خو شریعت پې ورولي په ټیپک باندې هغه سړی چې جوړ کړی هغه نه خدای مني نه رسول مني ایجاد د کافر دی یغ باندې ته شریعت ورولي نو مسله دا جوړه شي چې میشه د مذهب چې کومه فایده اچول د میشه وخوستل په چار و هغه مذهب نه میشه فایده نه وخوستله بلکې ډېر د هغه چې کوم اهمیت و هغه مروکام کوم نو ورنه وخت کم دی او آخري مشر و خبره درته کوي نن میشه باید بار بار د شعور خبرې د ترقۍ خبرې نن دا راوخلي د نیون تو ته په دغه نظر باندې کسي چې د تو وطن ترقي څو راکړی دو په دغه نظر تا کسي چې ته تور یې که سپین یې که ته کافر یې ته عیسایي یې مسلمون یې بلا نظر کلم درته کسي دغه یقین درته ولرې دا عرب ته چیرې لوټ شستی دا ته یو میشه سړی ملګری و یې ویل چې میشه ته عربي نه د سپي غونه نه کتل او چې هغه انګریزون چې هغه په مذهب باندې یې نه وي هغه داسې عزت ورکوو وجه دا وه چې دوی د خپل وطن یو معیار جوړ کړی دی ترقي ورکړې دو میشه خپل وطن جوړ کړی نه دی نو ویله د پر شم نظر ورته وکسي نو تو ته د نیو په دا نظر نه کسي چې ته څوک یې ته د نیو د تو دغه د خپل وطن ترقي څو راکړې دو په دغه نظر درته کسي نن چې که چېرې مثال امریکانۍ مړ شي ونه د نیو پې غږېږي د تو په وطن شي روزانه په درجه نه خلک مړېږي قسم دی چې که چا په سار باندې درد کېږي هغه یو هغه شعر دی وایي چې ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي واجه څه شی دو میشه د خپل وطن معیار نه که جوړ میشه د خپل وطن د بربودۍ همیشه شکار جوړ شولي میشه د خپل وطن چې تشدد پروموټ کړو نن میشه دغه ریاست ته دا خبره کوي ته چې دغه کوم طالبون یو سیټ اپ د سره شریک کړی دی او د نیو ته یو بل هغه شی وښایي او مقصد میشه ته دته خپل میشه خپل بل څه شی ویني هغه طالبون چې ته سرنډر کړي دي یا ته د بیا ټیپک ورلوس کړي دي او بیا په هغه شهر نه وایي خلک رودریني نو د ټیپک زما ورکوه دا میشه وطن شستین داسې نور ټیپک نه غوړي که دا ټیپک مو ایجاد کړی وای کیدای شي استعمال شي مروړی وای دا چې بل څورته جوړ کړی دی قسم نه کوي مو په مفاد باندې دی دا د مو د بربودۍ پوره استعمال کېدای شي د مو د ابودۍ پوره نشي استعمال کېدلی د وطن د کښولیون ولي د پوره د ترقي د پوره ورته کړی شي دا سوچ و دغه ځوانونو ته وچوي دا ته کرونده ډېره ښه کېدلی شي په دغه وطن شي څه چې دغه ته پام کړي بوغې نه ولګوي او زه دا درته یایم چې کله مې دا درته وویل چې انټر سبجکټیو ریالټي چې د اجتماعیت راوستلی شي هغه نن پی ټي ایم څه شی دی خپل وجود خو نه لري څه شی خو میږه یې توسې که نه دغه شی چې دغه شی ته دا یو خو د ترقۍ خبره خپل عقیده ته وچوي او په د خپل تنظیم یو پی ټي ایم مثبت کړي او هغه پی ټي ایم انشاءالله داسې وخت هم درته راولي چې میږه بیا انشاءالله ټینګې کوي چې هر کلي کښې ورووځي میږه تاسو بوغي نه لګوي خپلې چې د باطي مځکې دي مځکې وابودوي دا ته مارکیټونه لګوي او هغه خلک چې بربودي روالي مختلف انتشار پسند خلک دی یا داسې خلک دی چې ورته یایي چې پلونکي زوی شي بربودي کاون کادو مار کاون کادو وته رودریمه یک ته میږه اجازات نه ورکوي چې اندیاسې د میږه بربودي وکړو یا د میږه د لوسه د بل چا بربودي رو باندې وکړو ډېره مننه علام قادر وکالام وشو